السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به خبرینن په نوې بلاګ کې تاسو ټول ته هر کله وایم. پاینن بلاګ می د روډ نه سٹارټ کو او چرته رواني ما بیا یونیورسيټي ته رواني ما مرګره دی او بل ترځوي ملي کنه راغوي د اډمیشن سمستر نه پاغي کی زونه نو مردان ته تاسو سره په لار غف شپوم لګو نو چرته ځای ما زموږ سره زموږ د ټول مرګ نن عبدالوهي خان کې اډمیشن دی. نو آخر کار مونږ یونیورسيټي ته راورسېدو او اوس چې دی که نه دې کزن په کار باندې لګیا یو انګلیش ډپارټمنټ را رسېدلي یو خو د کار چې دی که نه ډېر چینجن دی. د یونیورسيټي په دې وخت کې د کالج په دې وخت کې زه به ډېر تنګ د کوم کار نه وم لکه مایګریشن شو یا داسې ډپارټمنټ چینج کول شو دې کار نه او زما د دې کزن کار چې دی که نه ډپارټمنټ چینج کول دی نو هغه غټه مسله ده ما ته زه ډېر ټینشن یې کړی یم. تاسو ته مو وی کنه مې دا مایګریشن او دا مطلب دا ډپارټمنټ چینج کول وغیرہ دا ډېر ګران کار دی نو سار راسي ګرځو منډې ترلی وو کله یو ډپارټمنټ ته کله بل ډپارټمنټ ته او د بل ډپارټمنټ چې کوم دی که نه هغه په مین کیمپس کې دی هغه کته مردان په چوک کې دی ډېر زیات لرې ځای دی تقریبا 2 امپیر هم د چلته ځو راځو. له خیره سره د مین کیمپس نه کار ختم شو خو ساري کیمپس نه کار پاتې دی هلته ځو د یو دا کزن دا کوم کار چې کنه مایګریشن وغیرہ دا کار ختم شو د بل مرګري دا کار پاتې دی د پته هم نه لګېږي چې دا کار هم نه کړي ځو هغې پسې اوسو کوم ډپارټمنټ ته وځو اوسو یس کمپیوټر ساینس ته ما د مرګری چې دی که نه دې کمپیوټر ساینس کې اډمیشن کې لکه ته وسکټ ټی اغوستی وکیلانو مشان ښکاري ته په لا کې اډمیشن وکړه سیریس یو سر ته ورسو بیا لا کې نه په لا کې اډمیشن وکړه بیا به ای ډي وي ځان سره لیکي وایي داسې خبر ده که نه زموږ دې ملګري 2 کاله میس کړو اوسه پورې لا د دې اډمیشن خوند نه کوي یو کال اسلام آباد کې تېر کړو بیا هم مزه نه کوي نو بس د کار ونه شو نور چې نور ختم شو او دا مخامخ چې تاسو ته کوم ښکاري که نه نو دا د عبدالوهي خان یونیورسيټي ګارډن کیمپس پارکینګ دی او دا چې دی که نه نو دا د عبدالوهي خان یونیورسيټي اډمنسټریشن بلاک دی. ډېره زیاته ښکلې یونیورسيټي ده خو به ډپارټمنټونه دومره لرې لرې دي که نه چې یو نه بل ته ځې که نه نو کم از کم نیمه ګنټه ټایم لګي پیاده وایي مونږ چې کله اډمیشن کوو که نه نو ساده کار او نه یونیورسيټي پېژنده او نه مطلب دومره ډپارټمنټونه پېژندل بس اسان کار او اډمیشن هم وکړو خبره خلاصه بس بي اس هم پوره شوله خیره او اوس پر دوی د لانجې دي مړه سم پوز یې لی راوستو او دا مخامخ زما ورور را روان دی نو بس د ده نه اجازه تخلو مونږ هم کور ته روانګي کوو. کلاسونه ختم شول که ختم سبق وایه ښه سبق وایه او دا مهال مونږ واپسې وکړه خپل کور طرف ته. بای نو دا وینه نور په ډوبېدو شو او ورځ به ختمېدو شوه او مونږ خپل کور ته په را رسېدو ته نږدې شو لکه را رسېدو والا یو دومره غر راته لا پاتې دی هغې پورې سر نه به وړو نو کلي ته به رسو نو بس انشاءالله چې کور ته ورسو که نه ګپ شپ خبرې اترې به کوو ځکه چې ډېر زیات ستړی شوی یم په سر مې درد دی زه چې سفر وکړم که نه مې په سر دړي په سر مې درد دی چې کور ته ورسو که نه مې به خبرې اترې ګپ شپ لګو. خبر ده که نه څنګه چې بیګا کور ته راورسېدم نو ټایم زیات ناوخته و تقریبا ماښام باندې را باندې په لار کې وي نو ډېر زیات لیټ راورسېدم او تاسو ته مو وویل چې ډېر زیات ستړی شوی وم
نو اخیری شاټ مې نه واغستې دا اوس په سبا اخلم زمونږ نننی بلاګ چې وکنه هغه دومره امید دی د بلاګ بس تاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د راروان بلاګ پورې اجازت راکړئ خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان